درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز ده. ناټو د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي د افغان سولې دواړه مذاکره کوونکي اړخونه دي د دې تعصوري ترڅو د سولې په برخه کې له راغلي پرمختګونو نه په ګټه اخیستو سره په خپلو کې له ګاونډیانو سره په دایمي اوربند او د سولې پر یوه سیاسي لارنقشه سره سلا شي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي ایران دې د خبریالانو زنداني کول ودروي. د خبریالانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې دا غوښتنه تېره ورځ سې شنبې لیندۍ د 18 باندې د په یوې اعلامیه کې وروسته له هغه وکړه چې ایران 72 کلن خبریال کیوان سمیمي د تېر کال مظاهرو د کوښښ له کبله په 3 کاله بند محکوم کړ. امریکا کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوښت. په امریکا کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. فرانسه وایي سیاسي اسلامي غورځنګونه د بهرنیو ملاتړ څخه برخمن دي. ایراني چارواکي وایي تر څېړنو وروسته داسې نښې نښانې تر سترګو کېږي چې د فخرزاده په وژنه کې کارېدونکې وسلې په ناټو پورې اړه لري.